نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په حضور کې د یوې زنانه بیان وشو، فلانه زنانه ده ډیره نیکه بیبي ده، تهجد مونځ کوي، د ورځې بیا روجي نیسي، سخاوت هم پکې ښه ډېر دی، خو لیکن یو کار پکې شته، توزی جیرانها بلسانها، صرف یو بد عمل پکې دی چې خپل ګاونډیانو ته په ژبې سره ضرر رسوي، ګاونډیانو سره لانجې کوي په ژبې سره. نور ښه ښځه ده برابره په شریعت، ټوله شپه عبادت کوي، د ورځې روجي نیسي او خیراتونه زیات کوي، صرف یو کار پکې دی چې ګاونډیانو ته په ژبې سره ضرر رسوي. ای د الله پیغمبره دا څنګه ښځه ده؟ مبارک فرمایي لا خیر فیها، په دې کې هیڅ خیر نشته. که دې تمام شپه عبادت کوي، که دې ټوله ورځ روژه نیسي، که دې ډېر خیراتونه کوي، هي من اهل النار، دا ښځه د دوزخ ده، جهنمی ښځه ده. ګورې عمل یې ښایسته دی، ټوله شپه عبادت کوي. موږ او تاسې ټوله شپه فکر نه کوم چې څوک به وي چې هغه تمامه شپه عبادت ته ودرېږي، هره ورځ روژه نیسي، خیراتونه بیخي زیات کوي، و دغه ښځه دغه ټول نیک اعمال کوي، خو ګاونډي ته ضرر رسوي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا جهنمی ښځه ده، دا د جهنم نه ده. بله ښځه نبی علیه السلام مبارک په وړاندې یاده شوه، ای د الله پیغمبره یوه بله زنانه ده، یوه بله بیبي ده، هغه صرف فرض مونځ کوي، نور د شپې عبادت نه کوي، تمامه شپه عبادت نه کوي، صرف فرض مونځ کوي. ای د الله پیغمبره ډېر مال هم نه لري، صرف د پنیرو یو څو ټوټې خیراتوي، هیڅ چاته ضرر نه رسوي. دا ښځه څنګه ښځه ده؟ نبی علیه السلام مبارک څه فرمایي؟ هي من اهل الجنه، دغه ښځه چې یوازې فرض مونځ کوي، نفلونه هم نه کوي، صدقات هم ډېر نه کوي، مګر لږه صدقه کوي، هغه هم د پنیرو یو څو ټوکړې خیراتوي، خو څوک ورنه په عذاب نه دي، ګاونډیانو سره لانجې نه کوي، چا سره خوله نه اچوي، دغه ښځه جنتي ښځه ده. نو زنانه یا نارینه ټولو ته د اسلام احکامات په دې ضرر کې یو شانتي دي چې نارینه وي که زنانه، هغه به ګاونډي ته تکلیف نه رسوي.